حاجي مجاهد د دې سیمې له لومړنیو مجاهدینو دی چې د اشغالګرو پر وړاندې یې عملي جهاد ته مخه کړه او دا هغه سیمه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغالګرو یو ټانک پر ماین الوځولی و او تلفات یې هم ورړولي وو. مرګرو سره راغلم په دغه ساحه کې موږ ناست وو، دغه تیږې ډېر د پخوا نه دلته خلکو اچولې وې، په دې کې مرګري کېناستېده او بالاخره لنډه دا چې په دغه ځای کې یو بم ښخ شوی و. نو دا په هغه وخت کې چې دا قطار قوه تېرېدله ډېره غټه قوه وه او دغه ګوره چې اوس یې مسار معلومیږي، په دغه ځای کې یو ټانک نه په کمین باندې بم ووهه او دا ګوره هغه لایم اثار یې اوس هم که نه دلته پراته دي چې دا د هغه وخت نه ګوره دا هغه غټ ټانګان چې که نه ده یو خو دا واړه ټانګان دي، یو هغه غټ ټانګونه دي که نه امریکایي ټانګونه، دا هغه د امریکایي ټانګ نښې دي، شیشې دي. ټانک په دغه ځای کې وسوځېده او دا د ټانک بم پورته په دغه ځای کې ایښودل شوی و. دغه ستاسې پر مخ چې دا کنده ښکاره کېږي په دغه ځای کې زه خپله په دغه بم کې د ملګرو سره وم چې دا بم دلته ملګرو کېښوده. نو الله تعالی دې پر ریا کې نه راولي، الله تعالی بس هغه قوې ته ډېر غټ د دغه بم په وهلو سره چې کله دلته دی ملا یې په دغه ځای کې الله ماته کړه، نو هغه خپل تصمیم نه چې دوی شمکټ کې د عملیاتو تصمیم درلوده، نو هغه تصمیم یې ګډوډ شو. نو دلته د شپې غالبا په 11 بجو باندې دغه بم په دغه ځای کې په امریکایي ټانک باندې والوته. اوس د اشغال لمن ټوله شوې، خو د یرغلګرو د جنایتونو بد انځور لا د دې کلي په کنډواله کورونو پاتې، بلکې د دې سیمې ځینې اوسیدونکي په رواني ناروغیو هم اخته او کلونه کېږي چې رنځ ترې وړي. نو په دغو ساحو کې ډېرې زیات چې دی هم چاپی راغلي دي، هم بمبار شوی دی، هم چې دی خلک زخمیان شوي دي، څوک معیوب شوي دي. اوس تاسو دا وګورئ دا هلک دا خپله معیوب دی، بمبار شوی دی، په دغه بمبار کې دی چې دی معیوب شوی دی. بعضې خلکو داسې دی چې بیخي عصبي تکلیف لري، بیخي اعصاب یې د لاسې ورکړی دی. نو بعضې خلک داسې دي چې بیخي هغه زخمیان دي، نو هغوی هم د زخمونو د لاسه کړېږي. نو دغه خلکو زیات چې دی نو کړاوونه، مصیبتونه، تکلیفونه زیات لیدلي دي. نو اوس انشاءالله العزیز چې دی امارت اسلامي دی او ډېر ترېنه راضي او متشکر او هر وخت په وخت راځي او پوښتنې کوي. دا رواني تکلیف ما ته خپل هم پیدا شوی دی، مغه ورېرونه مې یادېږي او دغه جلات خان نومېږي، دا زموږ مشر ورور دی، دغه ته هم رواني تکلیف پیدا شوی دی، بیخي مغزو کې سم ټیک نه دی بس، او دغه ته هم رواني تکلیف پیدا شوی دی او زه خپل هم ورته بس هم مریض یم. مغه شهیدان ورېرونه مې چې شهیدان شوي مخې رایسته بس چټي چټي جاړم او بس هغه کوم هم نسي تکلیف راته پیدا کړي.